د عراق دفاع وزیر اعلان کړی چې د بغداد واشنگټن د هوکړې له مخې به امریکایي ځواکونه او متحدین به یې تر راتلونکو 2 کلونو له عراق څخه ووځي. ثابت عباسي وایي د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو وتل به په 2 پړاوونو کې ترسره او د 2026 کال تر سپتامبره به پای ته ورسیږي. د عراق لومړي وزیر هم ویلي دی بغداد دولت په عراق کې د نړیوال ائتلاف د شتون پای ته رسولو لپاره مهم ګامونه پورته کړي دي. په دې هکله لنډ بحث کې راسره مل دی د نړیوالو اړیکو کارپوه ښاغلی عزیز مارج. مارج صاحب ستړي مه شئ، په خیر راغلی. تاسو ته نیکي همکارانو ته قدرمنونکو اورېدونکو ته هم سلامونه احترامات. وعلیکم السلام. مارج صاحب تر راتلونکو 2 کلونو له عراق د امریکایي سرتیرو د وتلو پرېکړه شوې ده. آیا ویلی شو چې له اسیا او منځني ختیځ څخه د امریکا لمن د ورټولېدو په حال کې ده؟ زه ګمان نه کوم دا رقم امریکا خپل ستراتیژي خپل هدف خپل پروګرام لري او هغه غواړي چې نفوس په زیات کړي. هماغه هېوادو کې چې دوی اطمینان سره په سلو ترلاسه کېږي چې هلته نور د دوی ګټو ته خطر نشته، برعکس دوی ګټه ساتل کېږي. بیا دوی یو پروګرام لري چې خپل سرتیري باسي، اما دې سرتیرو ته بیا یې نور ډلې نور قوت چې لري هغه بل هېواد ته خامخا لیږي. یعنې په هېڅ صورت باندې دوی یو خاور نه پرېږدي چې داسې یا حتما د هوایي حریم د دوی په لاس کې یا رادار په لاس کې یا ضمني داسې یو وړې اډې پرېږدي لکه په سفارت کې د ساتونکو په نوم باندې د بل په نوم باندې هلته هم نظامي چارواکي ناستې سیمه کنټرولوي خپل لاسپوڅ چې خپل کسان په دې ځای کې دغه اوس فعلا د امریکا تقریبا له 18 هېوادو شاوخوا کې لازمه وخت کې څه 2 هېوادو کې د دوی مستقیما پوځي حضور یا ورسته او یا هم د دوی حضور په نورو د مقیم اتباعو د خپل دغه هېواد اتباعو او د اتباعو په لاس باندې ترسره کېږي، خو قمنداني یا کنټرول دوی په لاس کې. دا د اف سی آر د خپله د دوی پالیسي ده او همداسې د خپله سی آی ای دا کنټرولوي، چکوي او مخې ته بیایي. خو مارج صاحب له افغانستان هم امریکایي سرتیري وتلي وو. تاسو ویلې چې خپلې ګټې چې چیرته ویني بیا هلته وځي. اشاره ورته درلوده چې کیدای شي ځینې امریکایي سرتیري د په سفارتخونو د ځای کې پاتې شي. نو له افغانستانه یې وتل ستراتیژیکه ماته ښودلی شو؟ نه، دلته که چیرې دا تړون په 19 د فبروري 2000 کال نه وای لاسلیک سوی، ګورې په هغه باندې دا نن خلیزاد او تبصره وکړله دا تړون یو تاریخي او بنیادی او ګټور تړون ده. لکه داسې یو معنا وکړه لکه دا چې لکه د ګندمک یا د جوران تړون په شکل باندې یا د راولپنډۍ یا د نورو ډېر اثار هغه لري، ارزښت لري او خامخا ارزښت دی. یا د 15 هېوادونه حضور درلوده او دا د یو رسمي سند اعتباري سند په توګه د شورا امنیت کې په مطابق یو خطرنامې ثبت او راجستر سوه. دا تړون چیرې نه وای بیا موږ دا ادعا کوله چې سمه ده، اما امریکا دغه تړون په لاسلیک کولو سره د 18 میاشتې اوربند نه وروسته دغسې یو پرېکړه وکړه. ګورئ هغه وخت کې طالبان حکومت نه و، دلته حکومت نظام موجود و، اما هغوی سره دا تړون کاوه چې د افغانستان خاوره به د نورو هېوادو د امریکا په وړاندې نه استعمالي. آیا دا دولت معنا دا چې دلته مخکې منلې وه رسمیات ورکړی ته بزیر دولت کېږي به یو دا مسله. بله مسله خپله طالب چارواکي هم دا اوس اقرار کوي، وایي چې امریکا په لاس کې ده. نو بنا دا په خپل تفاهم سوی ده چې حریم به له ما سره دوی به دافع نه لري، نور به د تړون په مطابق به هغه کړنې ترسره کوي څنګه چې لاسلیک کړي دي پخوا کړنې سره. مارج صاحب له عراقه د امریکایي سرتیرو وتل یا ما تاسو په آن باندې چې بیا هم د کوچنیو اډو پاتې کېدل به امریکا ته په نړیواله کچه باندې څومره زیان یا ګټه ورسولی شي؟ آیا د امریکا حیثیت یا هغه ځواک او ویره به راکچه ټیټه به نشي کچی؟ که چیرې د امریکا ګټو ته ملي ګټو ته تاوان ورسېږي یا امنیت ته تاوان وي بیا داسې پوښتنه واقعا کیدای شي چې امریکا ناکامه سي ماتې وخوړي. بغیر هغه نه دا خو د امریکا ګټه ده ځکه هغه په ډېر کمو مصارفو سره د نورو په ذریعه باندې هماغه خاوره چې د مخکې اشغال کړي هغه ساتي او د کنټرول لاندې او بیا نو 2 کاره ډېر زیات دی. یو کس د سفارت کې یا فرد نوم چې ده دا کینی هلته دا پروګرام مخ ته بیایي یا د ګاونډ هېواد کې خپل اډه هلته ساتي له هغه نه هوایي حریم کنټرولوي. دویمه مسله د امریکا نقده پیسه همیشه ولیږي، دا په خپله معنا دا ده چې هغه د دوی د کنټرول لاندې یا د دوی د فرمان لاندې ده.
دا کار په عراق کې کوي، په نورو هیوادو کې کوي، حتی په جرمني کې چې اروپایي هیواد ده له ځینو سیمو نه دوی خپل سفیر کم کړل، بارم دا کړنه تر اوسه پورې کې هماغه سیمې هم د دوی د کنټرول لاندې دي. یا ډېر صنعتي تولیدي هیوادونه لکه جاپان دغه اوس دوی خپل اډې لري ساتي، یا په جنوبي کوریا او په نورو هیوادو کې چې ما وویل تقریبا ښیي چې 42 هیوادو کې خو عموما چې ثبت شوي دي 18 هیوادو کې دوی مستقیما حضور لري. او مارش صاحب دلته ځینې شنونکي وایي امریکا چې چیرته رسېدلې هغه سیمه یا هغه هیواد له ګډوډیو او ویجاړیو سره مخ شوی دی. تاسو هم په همدې نظر یې او که چیرې په نظر مو همدا وي څه ډول کولی شو البته سیمه ییز هیوادونه له امریکا پرته یوه تګلاره رامنځته کړي چې سیمه امنیت او ټیکاو کې وي؟ 100% امریکا دا کار کوي، نه تنها امریکا دا فلسفه ده چې هلته به ځي ګډوډي به جوړې، تفرقه به جوړې، ته به حکومت کوي هلته. د دې لپاره چې په ګډوډۍ او بې ثباتۍ او ضعیف حاکمیت کې د دوی لاسوهنو ته ښه زمینه مساعد دي او ښه خپل لاسپوڅي او ګوډاګیان هلته کېنولی شي. دا کار کوي. هغه شعار چې استعمار ورکوي چې زه په کوم شعار ځم هغه هېڅ وخت نه عملي کوي. که وایي زه امنیت راولم امنیت نه، چې امنیت یې بیا دوی حضور ته ضرورت نه وي. که وایي باسازي کوم باسازي په دې نه کې چې کله باسازي وکړله خو هغه وطن آبادېږي او پرمختګ کوي. بنان برعکس دوی خپله جګړه هلته وړي، اختلافات جوړوي، اختلافات د قومي او مذهبي او نور په منځ کې راولي، تفرقې ایجادوي، بې امنیتي کې د دوی ګټه ده. ځکه دوی هم وسله خرڅېږي، هم عسکر ترېنېږي، هم پولیګون جوړېږي، هم خپل حریفان تجوي، هم خاوره ښه اشغال کېږي. دا کار دوی کړی دی. دوی کې بنان هوښیار ملتو هوښیار دولتو ته پکار ده چې دا په پام کې ونیسي، دغه فلسفه خپله د استعمار باید دوی درک کړي، نو خپله ګټو ته خپلو ملي مسایلو ته باید هوښیار اوسي. هر هېواد ته کې چې په خاوره کې جګړه یې په خاوره کې او د دوی وګړي په جګړه کې چې داخلي هغه ناکامتري هېواد ده چې هغه هېڅ ګټه او فایده نه کوي، هغه ناکام ده، شکست یې خوړلی. جګړه چې کله له دله خاورې ووتله د ده اتباع پکې درګي نه مړه کېدل، دلته دی ویلی چې زه کامیابه یم. نو بنان پکار ده اوسني امارت ته چې دوی د پلان سیاست د شرق و غرب نه باید استفاده وکړي، له فرصتونه باید ګټه پورته کړي، په خپل اصلاحات په اداره کې راولي، د نړۍ هغه شرایط چې مشروع دي او خواسته د ملت د افغانستان دغه ته سیستم جوړ کړي د منلو، تر هغه چې نړۍ سره تعامل جوړ شي او خپلواک هېواد په توګه نور دغه جګړې افغانستان ته هم رانسي او نور هېوادونه خپل کار دی که عراق ده که بل ده که بل ده په دوی باندې موږ کار نه لرو. دوی د خپله ځان ته هوښیار او تقریبا هوښیار دي. عراق ډېر زر جنګ مهار. ډېره زیاته مننه. د نړیوالو اړیکو کارپوه ښاغلی عزیز مارج له ملتیا مو نړۍ مننه. ژوندي اوسئ. مخې ته که